د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای پردی کټ تر نیمو شپو وي. وای چې یوه پاچا یوه مینځه درلوده. دا مینځه به له پاچا سره په ماڼۍ کې اوسېده. پر نورو کارو سربیره یو کار دا و چې د پاچا د خوب خونه به یې ورسموله. یو ورځ پاچا په دربار کې میلمستیا جوړه کړې وه چې خورا ډېر میلمانه یې رابللي وه. په دې شپه مینځه ډېره ستړې سوې وه. بې له دې چې د پاچا د خوب پالنګ ورسم کړي، خوب یې ووړه. له ډېرې ستړیا څخه د هډوکو په درد راویښه سوه. په دې وخت کې پام سو چې د پاچا د خوب پالنګ یې نه دی ورسم کړی. په منډه ولاړه او د پاچا د خوب پالنګ یې ورسم کړ. نور یې نو په غوړو کې سیک نه و پاته. بس همهلته خوب یې ووړه. مینځې په ټول ژوند کې پر داسې پاسته پالنګ خوب نه و کړی. کلونه کلونه یې دا ارمان درلود چې په پالنګ کې خوب وکړي. خو نن چې د پاچاهۍ پر ښکلي او پاسته پالنګ پرېوته، نو ښه په درانه خوب بیده سوه. په دغه شپه پاچا تر ډېره وخته پورې له میلمنو سره ناست و. کله چې د خپل خوب کوټې ته راغی، نو ګوري چې پر پالنګ یې مینځه بیده ده. پاچا چې مینځه ولیده، نو له درده سور او شین سو. چلاخه یې راواخیسته او بې له دې چې مینځه له خوبه راویښه کړي، همداسې په خوب کې یې پر پښو څو چلاخې ووهله. ول ته اوس دومره بې شرمه سوې چې زما په پالنګ کې بیدېږې؟ مینځه بیچاره له یوې خوا د پاچا چیغو او له بلې خوا د چلاخو درد له خوبه راویښه کړه. کله چې یې ولیدل چې دا د پاچا په کټ کې پرته او پاچا یې څنګ ته ولاړ دی، نو له بیرې یې بڼه والوته او بدن یې ریږد واخیست. د پاچا درد وار په وار ډېرېدی. مینځه یې تر وریښتانو ونیوله او په کشولو یې له کوټې څخه وایسته. مینځه چې له یوې خوا سخته وارخطا او له بلې خوا په زړه کې ډېره پښیمانه وه، له ځانه سره وویل پردی کټ تر نیمو شپو وي. یادونه: دا متل تقریبا په ټولو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو څوک له پردو سره ملګری وي او هغه یې په نیمه لاره کې پرېږدي او ناځواني ورسره وکړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1490 شمسي کال د جدې د میاشتې پر 14مه نیټه په کابل کې له ښاغلي معلم هستي محمد څخه اورېدلې ده. دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلي اوسېدونکی دی.